په یو وخت کابل، ننګرهار، غور، بدخشان او بغلان کې د واکمنې ډلې تر واک لاندې پر کابل پوځي هوایي ډګر، پوستو، قرارګاه او جنګیالیو د افغانستان متحدې او آزادي جبهو له لوري راکېټي او سپکو وسلو بریدونه شوي. یوه پوسته او یوه قرارګاه یې نیولې او د کونړ پر فضا بیا د پاکستانیو جیټ الوتکو ګزمې او د واکمنې ډلې له لوري پرې ځوابي ډزې. پوره جزئیات ویډیو کې وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د افغانستان آزادي جبهې خبر ورکړی چې د جلال آباد ښار په 6مه حوزه کې یې د واکمنې ډلې د څارګرو پر سیمه ایز مدیر برید کړی او د 15 په ماسخوتن یې له خپلو 2 ساتونکو سره د لاسي بمونو په وسیله وژلی دی. له بلې خوا همدې جبهې پر خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ډیره کړې چې د کابل پر پوځي هوایي ډګر یې راکېټي برید کړی. دوی یادونه کوي چې په بدخشان کې له سختو نښتو وروسته نوموړې ډلې له بېلابېلو پوځي هوایي ډګرونو څخه جنګیالي لیږدول چې موخه ګرځول شوي دي. همداراز د بدخشان په ارګو او بغلان اندراب ولسوالۍ کې هم د راکېټي او غلچکیو بریدونو خبرونه ورکړل شوي. د افغانستان متحدې جبهې یادونه کړې چې په اندراب ولسوالۍ کې یې د یادې ډلې یوه پوسته او د غور په الفاروق ولسوالۍ کې یې د دغې ډلې یوه قرارګاه نیولې چې په ترڅ کې یې جنګیالیو ته د مرګ ژوبلې اړولو او وسلو نیولو خبر ورکړی دی. او په پای کې د کونړ په اسداباد کې د شپې لخوا د پاکستانیو جیټ الوتکو له لوري د شویو ناڅاپي ګزمو خبر ورکړل شوی چې په ویډیوګانو کې د الوتکو د تیریدو پر مهال له ځمکې څخه د واکمنې ډلې د جنګیالیو له لوري د ځوابي ډزو غږونه هم اوریدل کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا